السلام علیکم ویورز، د انګلیسي لغات او جملې برخې ته ښه راغلاست. په نننۍ ویډیو کې به موږ دا زده کوو چې څنګه کولی شو په روزمره زندګۍ کې سوالونه وکړو او څنګه کولی شو د هغې سوالونو ځوابونه ورکړو. نو له موږ سره اوسئ. When do we leave؟ موږ کله ځو. When do we leave؟ موږ کله ځو. We'll go a little later. لږ وروسته ځو. We'll go a little later. لږ وروسته ځو. په دې جمله کې دا will په دې معنا دی چې ته په خپل خبره لږ سوچ کوې او بیا وروسته جواب ورکوې. We'll go a little later. لږ وروسته ځو. Where do you live؟ تاسو چیرته اوسیږئ؟ Where do you live؟ تاسو چیرته اوسیږئ؟ I live in Paris. زه پاریس کې اوسیږم. I live in Paris. زه پاریس کې اوسیږم. Which is better؟ کوم ښه دی؟ Which is better؟ کوم ښه دی؟ دا چې کله تاسو بازار کې خرید کوئ یا ځان دپاره څه خوښوئ او غواړئ د چا مشوره واخلئ، نو په دې صورت کې موږ دا سوال کوو چې which is better؟ کوم ښه دی؟ It's the best. دا بهترین دی. یعنی که چېرته یو څوک تاسو ته وایي چې دا واخله، نو وایي به چې دا بهترین دی. How are you today؟ څنګه یې نن ورځ؟ How are you today؟ څنګه یې نن ورځ؟ I'm much better today. زه نن ډېر ښه یم. I'm much better today. زه نن ډېر ښه یم. How is business؟ څنګه دی کاروبار؟ How is business؟ څنګه دی کاروبار؟ Not very good. ډېر ښه نه دی. Not very good. ډېر ښه نه دی. What did you say؟ تاسو وویل. What did you say؟ تاسو وویل. دا زیاتره وخت د غوسې په حالت کې ویل کیږي چې what did you say؟ تاسو وویل. I didn't say anything. ما هیڅ نه دی ویلي. I didn't say anything. ما هیڅ نه دی ویلي. هیله لرم چې دا سوالونه او ځوابونه به تاسو یاد کړي وي او په راتلونکي کې به په کار راشي. د لا زیاتو جملاتو د زده کړې لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ.